راځو طیب خان صاحب ته. طیب خان په ما ډېر ګران دی، یقین وکړه. زه چې کله دی په ترنم کې اورم نو دومره خوند وکړي چې هغه غزل خو یاسې هم ډېر خوږ وي، خو هغه ترنم یې نور هم ډېر خوږ شي. خو دا یوازې د غزل سړی نه دی، طیب خان نثر هم لیکي، شاعري هم کوي، او بیا په نثر کې هم ډېره رنګارنګي ده. دا د مضمون په شکل چې کوم څیزونه لیکي اردودان دې ته انشائیه وایي، موږ ورته تکل هم وایو او مضمون هم وایو او داسې خوږ نثر ورته هم وایو. خو د طیب په نثر کې اول په نثر یو دوه خبرې کوم. کمال دا دی چې شپږ اته صنفونه د په نثر کې ما ته محسوسېږي. زه چې د دوی کله نثر لولم نو مضمون خو هغه دی، تکل هم ورته ویلی شي، په هغې کې یو بل صنف پروتي خاکه‌نګاري. کله چې دی د یو شخصیت کړه وړه بیانوي نو زه په هغه مضمون کې ونښلم او زه وایم که څه نوی صنف مې شروع کړو، د هغه شخصیت کړه وړه، د هغه رویې، د هغه نفسیات، د هغه مزاج، د هغه علمي رجحان دومره ښکلی بیان کړي چې په مضمون کې خاکه وي. کله چې دا مضمون زه تسلسل سره ګورم نو د مضمون هغه سسپنس دومره ځان ته راښکلی یم، زه وایم که زه افسانه ګورم. یعنې زه ګورم چې وړاندې به کېږي څه. دا سړی دومره خوند سره لګیا دی او دغه هغه جملې د طیب خان دا جملې هم د اردودانو دا کم چې یوسفي دی په اردو کې کمال لري یوسفي، نو زه خو یم چې طیب خان زمونږ د پښتو یوسفي دی. په یوه جمله کې یو پوره تصویر پیش کوي، یو پوره جهان پیش کوي. نو په دغه تکل انشائیه یا مضمون چې زه درې څلور نومونه ورته اخلم، په دې کې افسانه هم وي، په دې کې خاکه هم وي، او بیا حیران بشي چې ځینې مضامین یې تحقیق دی. په دې کتاب کې دا لومبی چې کوم دا سرکي او چرخي والا کیسه ده، نو تاسو وګورئ په دې کې د عبدالقادر خان خټک او د خوشحال خان خټک او دغه چې کومه مشهوره یو تضمین و پښتون هسې مضمون هسې والا یو سلسله چلیدلې وه، په هغې طیب خان دومره ښایسته بحث کړی دی. یو طرف ته خو مونږ بحثونه ګورو په نثر کې چې هغه ډېر ګران تحقیقي نثر وي، په خپله وکیل شاه صاحب بلا ګران نثر لیکي، نو په هغې پوهېدل ډېر ګران وي. او بیا چې کله طاهر خان داود او حبیب الله رفیع ګورې نو مازغه به درله وشنګوي او څوک بلکل دغه کیسه ده. خو چې طیب ګورئ نو ته وایې چې لکه زه فلم ګورم، معلومات هم درکوي، تحقیق هم کوي، علمي رجحان هم وي، او ورسره هغه خپل د مزاج او د نثر هغه جملې او هغه خوند هم شاملي. نو تاسو یقین وکړئ زه یم چې دا باقاعده محقق شي نو موږ ته به کار اسان کړي. موږ چې د ګران خلک لولو بیا ژبې هم ډېره ګرانې، طیب الله نه زده کړه ډېره اسانه ده. بیا دا سړی دومره زیرک نقاد هم دی. ګوره تحقیق او تنقید دوه بیلې څانګې دي، یو بل سره تړلي هم دي، خو دا یو لوی پس منظر لري چې نقاد هم داسې په اسانه څوک نه جوړېږي. طیب الله د څه د خوند نقاد دی. لومبۍ خوبي خو یې دا ده چې په کوم شخصیت تنقید کوي هغه دله نشي خفه کېدی. دومره ښکلې ژبه کې کوي، دومره ښکلې انداز یي، دوه څلور جملو کې اول په ځان تنقید وکړي. هغه د رحمان بابا خبره چې زه یې تا ته ویم خو دا اصل کې ځان ته ویم، هغه شعر ما ته یادېږي نه. نو طیب اول لاره خلاصه کړي، یو دوه اعتراضونه په ځان وکړي او بیا راشي د سړي هغه ظالم اپریشن وکړي چې سړی ورته حیران شي. څه عجیبه انداز دی، نه ترې خفه کېږي او سړی په پسته کې والي. بیا تاسو دا یقین وکړئ تېرو ورځو کې ما سره نښتی و، نو دا ړومبی سړی دی چې زه د ده په اعتراضاتو باندې خوشحاله وم او هغه د همدغه حربه کړې وه، کمال یې همدغه کړی و. ما هسې په دې فیسبوک باندې یو وړوکی پوسټ کړی و، داسې لایټ موډ ورته ووایي چې دا زمونږ ډېر محققین وایي چې ټپه 4-5 کاله زړه ده. نو ما په هغې څو خبرې کړې وې چې یاره زما عقل دا نه مني او دا مشکلات دي پکې چې ټپه دومره زړه 15,000 کاله نشي کېدی. نو اگر چې د یو پښتون په حیث پکار ده چې زه خپل صنف څومره زوړ ثابتولی شم چې ثابت یې کړم، خو زما هغه مزاج ورسره نه و اشنا چې دا به دومره زړه وي. نو طیب ما سره ما هغه کار وکړو چې په هغې باندې یو اوږد څیز ولیکلو. نو طریقه کار یې څومره مهذب دی. اول یې ما ته فون وکړو، ډاکټر صاحب یو شی مې لیکلی دی او دغه شانتې مې تا سره اختلاف هم کړی دی او تا نه اجازت اخلم که زه خور کم که خور یې نه کم. نو ما ته خو پته وه چې ده خو پکې دننه خپلې کیسې کړي،
خو ما ویل چې خور یې که یاره ستا انداز ډېر ښکلی دی نو بیا هغه چې ما لیکو کتو نو ښه شدید اختلاف یې را سره کړی او تحقیقي علمي مدلل او خپل ثبوتونه یې ورکړي او هغه اختلافات سره د دې چې زه د شپېته اویا کتابونو په وجود طیب خان ته سلام کوم چې زما دی په ډېرو ځایونو کې اصلاح کړې ده نو دا پیروي او د دوی نور نثر هغې کې دا ټول کمالات دي چې طیب الله په یو وخت په خپل نثر کې محقق هم دی نقاد هم دی خاکه نگار هم دی افسانه نگار هم دی او بیا مضمون نگار یا تکل لیکونکی خو دی چې دی او بیا د ده چې کوم د طنز و مزاح هغه حربه ده نو هغه خو ما وضاحت وکړو چې طنز خو لږ تریخ وي مزاح سره خوند زیات شامل وي خو د طیب په طنز کې هم د مزاح عنصر زیات دی هغه معاشرتي اصلاح کوي خو څوک ترې تنګېږي نه څوک پرې خفه کېږي نه او بیا کمال یې دا دی چې ډېر پراخ سوچ لري یعنې داسې د موضوعاتو په حواله محدود سړی نه دی د ده دیني او مذهبي مطالعه ډېره بهترینه ده د ده د تهذیب او تمدن مطالعه ډېره بهترینه ده د ده ادبي د کلاسیک ادب د جدید ادب د فولکلور د زمونږ ولس د ثقافتي پس منظر مطالعه ډېره د خوند ده د ده د نورو ژبو هغه اثرات د ده په لیکلو کې خصوصا د اردو او کله کله د انګریزي اثرات د ده په لیکلو کې محسوسېږي نو هغه دلباس ثاني خو ورته لیکلي چې داسې نیم مولا دی خو خطر ایمان نه دی نو زما خیال دی زما خبره په دې راغونډه کوم بحث را ډېر اوږدېږي خو که مولایان د طیب الله خان غوندې وي او طنزنګار او لیکوال د طیب الله خان غوندې وي او د پښتو خواخوږي او شاعران ادیبان د طیب الله غوندې نو هغه د بیټ نیکه په خوله چې دا وګړي ډېر کې خدایه